عبدالله بیا پر مظاهرو پیل کړی دا چې څنګه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو پر لاریونونو لاس پورې کړ. د عبدالله د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویان په ولایتي دفترونو کې د رایو بیا شمیر بهیر پر خلاف پر لاریونونو لاس پورې کړی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو د تخار، پکتیا او نور شمیر ولایتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیمهییزو دفترونو مخې ته لاریون پیل کړی دی او د رایو بیا شمیرنې بهیر یې د ودرېدو غوښتنه کړې ده. د یادې ټاکنیزې ډلې پلویان ټینګار کوي چې له بایومیټریک پرته رایې ورته د منلو وړ نه دي. په ورته مهال د دغې ټاکنیزې ډلې پلویانو په بلخ کې د رایو بیا شمیرنې بهیر مخه نیولې او ټاکنو کمیسیون دفتر یې تړلی دی. د ټاکنو کمیسیون ویلي اعتراض کوونکي په زیات شمیر ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون دفترونه تړلي دي او زیاتوي که د اعتراض کوونکو دغه چاره همداسې دوام وکړي نو د ټاکنو لومړنۍ پایلې به نورې هم وځنډېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یوې خپر کړي پرېکړه لیک په اساس په ټول هیواد کې د رایو بیا شمیر بهیر ودراوه. په دغه پرېکړه لیک کې راغلی وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو بیا شمیرنې بهیر پر وړاندې د نمایندانو، سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو اندېښنو او شکایتونو ته د لاسرسي په موخه د رایو بیا شمیرنې بهیر ودراوه. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.